د رب العزت په سپېڅلي کلام په قرآن مجید فرقان حمید کې په دې مبارک آیات کې الله رب العزت د یحیی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام یادونه کړې. وسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. دا کومه یادونه چې الله د دې دوه نازولو پیغمبرانو کړې ده، د دې خبرې تعلق له ما سره هم دی، اورېدونکي له تا سره هم دی، د دنیا د هر انسان سره دی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. اما بعد. محترم معزز و عزت مندورونو او درنو قدر مندو خوندو، انسان که زیم او کته که د دنیا هر بشری په دې نړۍ او په دې پانی دنیا کې مسافر دی. داسې مرحله او داسې وختونه په هر انسان او در انسان په ژوند کې راځي او راغلي دي چې هلته نه انسان ته مال کار ورکوي، نه عقل او پوهه. انسان د بې حده بېوسۍ او د عاجزۍ په حالت کې یوازې هلته د الله رحم په انسان ته په ښه ورځي، د الله ساتنه او حفاظت انسان ته پاته کېږي. بس په خپل عقل مغروره کېږي، په خپل دغه قوت باندې، په خپل بدن باندې، په خپل مال باندې، په خپل طاقت باندې مغروره کېږي. در ټولو لوی صفت د انسان لپاره هغه د الله بندګي ده، او زموږ د ژوند مقصد هغه د الله رب العزت راضي کېدل دي او د الله رضا حاصلول دي، د الله د راضي کېدلو کوشش کول دي، د الله معرفت دي. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. د الله د حبيب څومره صفاتي نومونه ول، لیکن دلته الله د بندګۍ نوم ذکر کړی دی. نو درې یو خاص دی وختونه دي چې هغه د انسان لپاره تر ټولو زیات د ویرې، د یوازیتوب، د عاجزۍ، د خاکسارۍ، د مسکنت، د عجز او د کومکو، د امدادو، د لاسنیوي وختونه. خو درې سره وختونه دی چې نه مالی، نه قوتي، نه طاقتي، نه عقلي، د هر څه نه خلاص. اول وخت هغه د انسان د پیدایش ورځ د لکه په آیت شریف کې چې الله پاک ذکر کړی د یوم ولد. انسان چې کله د مور له رحمت څخه دننه او د دنیا ته سترګې راخلاصي او پرانیزي، دا دنیا دی په سترګو باندې ویني، نو یو داسې عالم څه دی بل عالم ته راځي چې د ده لپاره بیخي ډېر نوی او ډېر نا اشنایي د انسان لپاره. لمدې وجې ماشوم د ژړا په حال کې ژاړي چې د دنیا ته راشي، ځکه دا یو داسې سفر دی، یو داسې له خطراتو او د ازموینو ډک راتګ دی دنیا ته چې له هر رنګه خطرې سره تړلی. او د انسان خپل فکر دی که انسان دا لوی سي عقل ورکول سي چې یعنې در دغه ځای به نو ماته بالا بهترینه ځای چېرته پیدا سي، د هغه ځای نه هم زه پسې اخیستل کېږم او د هغه ځای نه هم ما نه پاتې شم، که زما خوښه ده او که نه خوښه. او دومره د عاجزۍ وي چې نه د انسان عقل کار کوي، نه د انسان اختیار وي، نه د انسان پیسې وي، نه مال کار کوي، هېڅ هم انسان نه پېژندي نه لري. صرف د الله رحم د انسان د راتګ او د راتللو او د ژوندي پاتې کېدلو او د راغټېدلو در هر څه در شا کار فرمایي. بس د الله رضا او د الله خوښه دی چې ته به راغټېږې، بس بل هېڅ هم نه دلته په انسان ته په در نه ورځي. کنی تاسو یو ځل نه 1 کروڑ واره پې سوچ وکړئ. په آیات شریف کې 2مه ورځ یاده سوې ده، و یوم یموتو. دا د انسان د دې دنیا د ژوند پای او د برزخ او د قبر د ژوند پیل دی. انسان که په قبر کې پټم نسی، په سمندر کې وغورځول سي، دغسې انسان وغورځول سي، پر دنیا حیوانان یې وخوري، مرغان یې وخوري، له هم د انسان 2م پړاو شروع کېږي. دا د انسان یو بدن دی، یو روح دی، بدن خاورې کېږي خو روح نه مړ کېږي. د روح تعلق هغه له بل جهان سره دی
همدغه روح دی چې د انسان بدن خبرې پې کولی شي، لیدل کاتل پې کولی شي. چې روح ځینې وځي مړی څه کولی شي؟ بدن دی لکه غالب اصل شي د انسان دغه روح دی. نو کله چې انسان ته دغه ورځ راسي د برزخ د زندګۍ چې کوم پیل دی، انسان څخه خپل ټول خپلوان، مال، دارایي، کور، هر څه ځینې جلا کېږي او دلته هېڅ په درد به انسان ته نه خوري. د قبر د تنهایي ته د تورې تیارې او د یوازیوالي کې دا هغه وخت دی چې د انسان د غریبۍ او د کمزورۍ او د عاجزۍ وروستی حد وي او د دې دنیا انجام د دې دنیا دا کم بعضې کسان چې په مغرور سي، په خطا وځي، په دوکه کې سي، په یارانو په دوستانو باندې سر سي، هغو لپاره پکې لوی د عبرت درس دی. دا هغه یوازینی ځای دی چې دلته به له تا سره ستا خپل اعمال پاته کېږي او هغه به نن تا ته ګټه درسي. که دې لمونځ کړی و، که تلاوت د قرآن دې کړی و، که دې صدقه کړی و، که دې خیر و خیرات کړی و، که دې جومات جوړ کړی و، که حج ته تللی وي، له دې نه بغیر بل څه په درد نه خوري، بل څه کرنټ دلته نه ورکوي، دغه پرچمانتن انسان ته نه ورکوي. دریم پړاو او دریم ځای الله ذکر کړی دی په آیات شریف کې، ویوم یبعث حیا، د قیامت ورځ، د حساب او د کتاب ورځ، کله چې ټول انسانان له قبرونو سره پورته کېږي او د الله جل جلاله په وړاندې د حساب لپاره درېږي. دا ورځ دومره سخته وي، دا ورځ دومره سخته ده چې هر څوک به د خالي په دې غم کې ډوبي چې نفس د اولاد غم به د چا سره نه وي، د مور پلار غم به د چا سره نه وي، د ورونو د خویندو غم به د چا سره نه وي، د بل هېڅ غم به د انسان سره ورسره نه وي. دا نفسي په حال کې به هر انسان حتی انبیا. نو محترمو، معززو، عزتمندو ورونو او درنو قدرمندو دوستانو، کله چې دا درې سره خبرې تاسو واورېدلې، په دغه درې سره پړاوونو کې زیات انسان محتاج خپل رب ته دی. نو موږ تاسو باید دې ته سوچ و فکر وکړو چې موږ دغه سفر د دې مسافرۍ لپاره چې هر انسان مسافر دی، څه تیاری موږ نیولی دی، کوم چمتووالی موږ ورته نیولی دی. د دغه مسافرۍ، د دغه ژوند د نتیجې تر ټولو بهترین نتیجه هغه تقوا ده. الله رب العزت یحیی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام ذکر کړي دي او په دغه درې ځایو کې د سلامتي زیری ورکړي دي، ځکه چې هغه د الله رښتوني بندګانو، المتقیان بندګانو ژوند یې د الله په رضا کې تیر کړي دي، د نفس په دوکه کې نه. که نن چې موږ پکې لوېدلي د مال په وجه نه دي دوکه سوي، د دې ژوند هغه ژوند د متقي توب. نو که موږ تاسو سلامتي غواړو، باید دا 15 شپې ژوند هغه د خدای په رضا باندې انسان تیره کړي او په تقوا باندې تیره کړي. دا 15 شپې ژوند د نفس په سرکشي نه دی، نه چې نفس په انسان کې پړی واچي او ته غلام شي. پښتانه خو د غلامۍ څخه ډېر بد وړي، خو در دین و بالا کومه لوی غلامي ده چې نفس درته وایي پر خوا دې کشي، جایز ناجایز ټول تر پښو لاندې دي، رانوا او ناروا، روا او ناروا ټول ختم. موږ تاسو باید اول د الله تعالی د عباداتو کوشش وکړو چې په ښه توګه ادا کړو. د هغو تر څنګ د الله د مخلوقو د بندګانو سره د هغو حق ضایع نه کړو او یو انسان د بل انسان سره ښه ژوند تېره کړي. په ژبو، په عمل د بل چا ازار سبب باید موږ ونه ګرځېږو. همدارنګه انسان باید تل خپل مرګ او د قیامت ورځ او حساب و کتاب دا په یاد ولري. د انسان همدغه مرګ یادول د انسان د زړه د ژوندي کېدلو سبب دی او د ګناهو څخه د حفاظت سبب دی او دارنګه د الله رب العزت راضي کېدلو سبب دی. اذکروا ذکر حازم اللذات، نبی علیه السلام مبارک څه فرمایي، او د همدې خبرو یېرول د غفلت د غورځېدو سبب دی. بیا به د توبې کې انسان ته نه نصیب کېږي، لکه څنګه چې نن زموږ ژوند دی. نو دعا کوم په آخر پای کې چې ای الله رب العزت موږ ته په دنیا، په قبر او د قیامت په ورځ سلامتیا او نجات را په برخه کې. یا الله زموږ دا ژوند او زندگی پای په ایمان او د نیکمرغۍ او د نیکبختیا سره وګرځي. موږ ته داسې اعمالو توفیق را نصیب کړي الهي چې ستا د رضا سبب وګرځي. خدای ته مې د آخرت د رسوایي او د شرمندګۍ او د عذاب وساتي. مرګ حتمي دی، هېڅ څوک نه دی نه خلاصېږي.
دا خبرې د کافر دپاره نه دي، د سیک دپاره نه دي، د هندو دپاره نه دي، زما او ستا لپاره دي مسلمان. کوم سر په خلاص